رب العالمین فرمائی چې یو انسان بل سړی ته سکیمونه سازشونه جوړی، دا په حقیقت کې هغه بل سړی ته نه دي، دا د خپل ځان ته دي. مسلمان له نه دي پکار چې دی بل مسلمان ته سکیم جوړ کی، سازش ورته جوړ کی، د هغې عزت اخلي، د هغه ژوند پسې لګېدلي، د هغه پیسې پسې لګېدلي. سازشي سړی عموماً د خپل سازش په خپل ښکار کېږي. دا د الله د کتاب وینا ده. حضرت نوح علیہ السلام قوم چې کله د هغه نافرماني وکړله، 9.5 کاله نوح علیہ السلام خپل قوم ته دعوت و تبلیغ وکړ. قوم نه سمېده، د نوح علیہ السلام ډېره زیاته بېعزتي کوله او ډېر به یې تنګاو. ګورې پیغمبرانو له الله د برداشت ډېره لویه سینه ورکړي. 10 کالم څوک د یو قوم سره داسې نشي تېرولی، 15 کالم نشي تېرولی کم قوم سره چې حضرت نوح علیہ السلام 9.5 کاله تېر کړل. دا د الله د کتاب وینا ده. او 9.5 کالو کې صرف او صرف تقریباً 3 یا 15 یا د اویو د اتیو کسانو لږ اختلاف پکې شته، خو د اویو او د اتیو کسانو په منځ کې خلک مسلمانان شو. اندازه ولګوئ چې 9.5 کالو کې څومره خلک به پیدا شوي، څومره بچی پیدا شو. نو ناامیده شو، مایوسه شو. رب العالمین ته التجا وکړه چې الله انی دعوت قومی لیلا و نهارا، ما خو د دې دعوت و تبلیغ په سلسله کې د خپل قوم ته نه ورځ ته کتلي دی او نه د شپې. د ورځې مم کوشش کړی دی، د شپې مم محنت کړی دی. فما یزیدهم دعائی الا فرارا، چې څومره دی له دعوت ورکوم، بلنه ورکوم، هغه مره مانه تښتي. څه وکړم؟ یوازې ورځ نه د شپې م لګیا یم، محنت مې وکړه، مشقت مې وکړه. پکار دی چې ما ته رانږدې شي، مانه تښتي. نو چې او وحي مې ټکۍ مې بېعزته کوي مې، خبرې راپسې کوي، کنځل راته کوي، ستغې سپورې راته وایي، تنگ شو. نو خیره وکړه، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، الله چې د دې کافرانو نه په دې ځمکه کورم درنه بچ پاتې نشي. دوی غوسه کوي چې کورونه هم برباد شي. انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. پروردگارا دا چې کم اویا اتیا کسان می مسلمانان کړي دا راله واپس خرابوي، دا اویا اتیا کسان راله بربادوي. او که څومره بچي د دوی پیدا کیږي نو هغه بچي د دې نه زیات رامیان دي. لکه ما په ازمایش وکړه 9.5 کاله کې، په دې 9.5 کاله کې چې د دې نه کم بچي پیدا شو، ولا یلدو الا فاجرا کفارا، هغه هم ډېر ګنده او ناشکره او کافر ته پیدا کېږي. نو د دین هم د ایمان او د اسلام تمه نشته، او چې کم ته پیدا کېږي د دې نه زیات رذیلان دي، حرامیان. الله ذوالجلال ورته وحی اولېږله چې یو کشته جوړه کړه. لکه سوال دې داسې وکړه چې د دې کور در نه پاتې نشي، که عذاب پرې راولم او دوی وجنم پرېږده چې دا کورونه ورته برباد کړم. یو کشته جوړه کړه. الله کشته به څنګه جوړم؟ زه خو ترکان نه یم. کشته خو چې څوک جوړوي هغه سړی به جوړوي چې هغه له ترکانۍ چل ورځي. وی واصنع الفلک باعیننا، الله فرمایي مونږ درته چل ښایو. شاګردي به دې زمونږ وي، استادي به شاګردي به ستا
زمونږ مونږ درته استاد درکو واصنع الفلک باعیننا مونږ دې د هغه کشتۍ د جوړولو نگراني درته مونږ کوو شابه دا چل کوه داسې کوه داسې کوه داسې کوه کشتۍ روانه کړه څوک چې گمراه شي که نه عبدالرحمن بابا وی دا خدای بیلاره پلار نشي رحمانه که هزار نصیحتونه ورته وکړې د خدای بیلارې به پلار نشي رحمانه نو نور پکار دا و چې لږ غلې شوې وې اوسه پورې پیغمبر اوسې ترکاڼي شروع کړه دې ته پیغمبر و چې کشتۍ جوړی چا به وی کشتۍ خو خلک دریاب کې جوړی په اوچه ډاګه کشتۍ جوړی دلته اوبه کم دي کشتۍ سره جوړی قوم سازش شروع که راتلل به په هغه کشتۍ کې به ورته اودسماتې کو او زموږ مفسرین حضرات لیکي چې نوح علیه السلام کومه کشتۍ جوړه کړه هغې له مختلفې طبقې جوړې کړې چتونه چې دې چت کې به انساناني دې کې سړي دې کې ښځې الله ورته ښوولي دا حیوانات به هم ځان سره کشتۍ ته دننه کې د دې نسل هم چې ختم نشي یو یو جوړه حیوانات دا پکې د فلانکي حیوان ځای شو دا د فلانکي دا د فلانکي چتونه او خانې یې پکې جوړې کړې وې دی براتل پکې به لوی او دسمات کو چې مرداره بچتا حیوان یا سه مردار شو اب هم پکې غورځول د کشتۍ نه لوی ډیران جوړ شو حضرت نوح علیہ السلام رب العالمین ته التجا وکړه چې الله دا څه په مصیبت اورېدلې ما دې سره څه وکړم کشتۍ خو او چې څومره ګندګي پکې کېدله اوبه به پیچولې متیازې به پکې کول د ډن خټې به یې راوړې پکې به چول مردار سپي او مردار حیوانات یې پکې غورځول الله دا څه په مصیبت اورېدم دې سره څه وکړم ولا يحيق المكر السيء الا باهله رب العالمین فرمائی چې څوک چاته سکیم جوړی اپکې خپله پریوزي عبدالرحمن بابا وی که نه وی کوهې مه کنه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوي په غاړه لار شي ته خو بل ته کوي که نه هسې نه ستا خیال نی و ته پې تېر شي او پکې پریونه بیا به څه کوې ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین قرآن حکیم کې الله وی دا خلک هم سکیمونه او سازشونه جوړی خو د دې د هغه سکیمونو او سازشونو د ختمولو چل ماله راځي دی په پټه طریقه زما پیغمبر ناکام کول غواړي دی په پټه طریقه زما د دین مقابله جوړي سکیم سازش خو پټ شی دی که نه الله وایي د دې د پټو سکیمونو سازشونو نه زه خبردار یم د دې وبال د دې جزا د دې سزا دا زما په اختیار کې ده دا زه کولی شم نوح علیہ السلام ته الله ذوالجلال حکم وکړه چې ته خپل کار کوه باقي زما کار ته کشتۍ جوړوه کشتۍ تیاره شو په داسې حالت کې چې د کشتۍ هره یوه طبقه او درجه دا د قوم د متیازو او د غلو د ګندګۍ او د مردارۍ نه ډکه شو غټه کشتۍ ده الله دې سره به څه کوم ته ما ته پرېږده دا زما کار او دوی به خندل چې راتلل به اودسماتې نه د کشتۍ په غاړه به کېناستل پکې به اودسماتې کوم الله په بیماری ولګوله یو قسم بیماری په دې قوم ولګېدله چې وجود یې ټول سخا شو دانې پې راوختې خارخ پې راوخته او دننه وجود یې څه کې په دې خوله کې او په دې سپېمو کې او دننه په دې کولمو کې او په دې غوږونو کې هم دانې راوختې هغه زمانه کې چې کوم علاج و هغه کوخ نه جوړېدل ځان به یې ګراو او وینې او نونه به ترې بهېدل الله پې یو غضب او قهر راولېږه دې سره پکار دا و چې توبې الله ته استوي ګوره ما تېره جمعه درته وویې که نه چې یونس علیه الصلاة والسلام الله ته رجوع کړه راغلی عذاب ته الله لر کړ دې له هم پکار ده چې رب العالمین ته رجوع کړی وی چې خدایه د عذاب رانه لر کا رجوع یې نه کوله او همغسې خندا به یې کوله یو ځل چې تر شپې یو کس راغلی دی دغه دانو والا او دغه ننکو والا او دسمات یې کو کشتۍ ته ورغورځېدلی کشتۍ کې لامبو مامبو والې د په هغه خپله ګندګۍ کې تېروتی دی چې راوتېری الله جوړ کړی دی هلکه ته په څه ښه شوې هلکه دا خو کشتۍ ته ور پرېوتم او چې راووتم جوړ شم بس یو به تو کشتۍ کې به یې غوپه واله او چې را به وتېده ټیک کېده به
ټول ښځې نر په خپله تلل او مغه غولو کې چې هغه کم متیاز او دسمات او مردار سپي او ګندګي پکې او ډیرانې ته جوړ کړی و، په هغې کې به یې غوټۍ والې او لمبل به یې پکې او چې راوتل به جوړېدل به. لکه شفا خو په دې کې دی. نبی کریم صلی الله علیه ګنده سړي د الله علاج هم ګنده مقرر کړي. دا د خدای شان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو قوم راغی، 4 کسان د عرینی قبیلې او 3 کسان د عقل قبیلې، عرینیین ورته وایي. مدینه منوره کې چې راغلل خېټې وپړسېدې. حضور پاک مبارک ته تپوس وکړ، هلکه ولې؟ وی صاحب د مدینې شریفې د آب و هوا را باندې پاکه رانله. حالانکه د مدینې منورې آب و هوا ډېره مزېداره او پاکه ده، خو دا ورته پلیت و، دا پې صاف او پاک نور راغلی. وی تاسو باندې په وطن کې به دا بیماري راتله وی یو. وی څه چل به هم کوو؟ وی مونږ به د اوښانو پیس کل او د هغې متیازې به هم څکلې، نو جوړېدو به. نبی علیہ السلام ته خو پته ولګېده چې دا پلیت دي، خېټې هم پلیتې دي او وجودونه هم پلیت دي. د بیت المال اوښانو وی ځای لاړ شه د بیت المال هغه اوښانو ته او د هغې پی هم څکې او متیازې هم څکې. دی لاړل هغه پی به هم څکل او هغه متیازې به هم څکلې. جوړ شو. چې جوړ شو هغه د بیت المال چې د اوښانو کم سروونکي او څوکیدار و هغه یې مړ کړ، شهید، او هغه اوښان یې وتښتول، په مخه یې کړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چالو وی صاحب هغه 2 کسان چې ته اوښانو له لېږلي و د اوښانو پی و متیاز یې څکل جوړ شو، هغې خو هغه ډاکه واچول، اوښان یې هم وتښتول، سړی یې مړ کړ. پیغمبر علیه السلام ورپسې لښکر ولېږه، دې غرمه ټیم کې رونیول را یې وستل. دا دومره بدبختیانو چې هغه کم د اوښانو د پیغمبر علیه السلام کم سروونکي و د اوښانو یا سارې نوم و، د هغه نه یې پوز هم پرې کړې وه، لاسونه هم ترې پرې کړي وو، خپې هم ترې پرې کړې وې، شونډې وروځې هم ترې پرې کړې وې، او اور یې ګرم کړی و، اوسپنه یې په اور کې ګرمه کړې وه، هغه یې وله په سترګو کې منډلې وه. نبی علیہ السلام مبارک وی خوا دې ظالمانو خو ډېر لوی ظلم وکړ. یو خو یې زمونږ سړی مسلمان مړ کړ، دویم مرتد شو، مسلمانانو اسلام یې راوړی او مرتد شو، دریم ډاکوان دي زمونږ نه اوښانو تښتول او فساد فی الارض په ځمکه کې فساد وکړ، مرتد شو. وی دې سره هم دقه چل وکړي، مړې کړل او په هغه سنګستان کې وغورځول. حضور پاک مبارک فرمایي چې الله په حرام او په پلیت شي کې شفا نه دا چولې، شفا په پاک سیس کې وي، پلیت کې نه. مونږ له بعضې خلک راشي که نه، یاره صاحب ډاکټر راته وایي چې لږ شراب استعمال کړه، شراب وڅکه نو جوړ به شي. په شرابو کې شفا نشته، ګور په حرامو کې شفا نشته. خو دا بعض انسان وجود پلیتي، د پلیتۍ بلدي، نو هغه پلیتي ورسره لګي، پاک شي سره پاک شی لګي او پلیتو سره پلیت شی لګي. بورا په ګلونو کې خوشحالی او ګونګټ په سوټو کې خوشحالی. وی د بورا او د ګونګټ دوستانه و یو بل سره، نه هغه بورا دی ګونګټ ته وی اشنا ټول عمر دی په ګندګۍ کې تیر کړی دی، راځه چې نن در باندې د میوو د ګلونو سیل وکړم. وی د ډېره ښه ده، چکر یې ورکړه، په یو یو ګل به یې ګرځاو. که ستاسو خیال د بورا او د ګونګټ شکل هم تقریبا یو شان دی، یو لږ اوږد دی او بل غونډی دی. په ګلونو یې وګرځاو، په میوو چې مازدیګر شو، وی اشنا څنګه؟ وی سیل مې در باندې و، که څه خوند یې واغېش که نه وی نه. وی دا دومره خشته مزېدارې خوشبویه چې وی، وی زه خو پیسه هم نه یم پېښه، نه په خوشبویه پېښه ویم او نه را باندې څه خشته بوی لګېدلی دی، زه خو د هېڅ نه هم نه یم خبر، نیکبخته او وجود یې مړه وی. وی ما خپل ډیران ته پرېږده چې ورشم لتې پکې ووام، طبیعت به مې برابر شي. بورا وله وزر اوچت کړ، تورېږه وی زه تالاشي علم چې وزر یې وله اوچت کړه، د وزر لاندې یې سوټه نښتې وه. وی ستا د وزر لاندې سوټه نښتې ده، جیب کې د ځان سره ګندګي په مخه کړې ده، نو ته په خوشبویۍ څه پوهېږې؟ نو ګنده شی چې دی د هغې علاج ګندی بیا. په روغ سړي شراب صاف نه راځي، خو په شرابي صاف راځي او سره بلدي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په حرامو کې ګوره شفا نشته، حرام مې استعمالوي. هغه سړي ګنده و هغه 2 کسان، نو هغه متیاز یې ګنده چې اوس کلې په هغې باندې جوړ شو. دقه رنګې رب العالمین
دغه د نوح علیه السلام قوم ګنده دانې پرې راوختې. اوس هم بعضې خلک زمونږ په وطن کې بعضې خلک یو غلط کار کوي چې چېرته دانې پرې راوخېږي او یا چې د خلک وي متیاز یې پرې وکړه، اخوا شي متیاز یې پرې د پاسه وکړي. متیاز یې پلیت شی دی، متیاز یې مه کوئ په زخمونو، دا ګورې ګناه ده. او څوک ولا څاروي سوټه دغه کي څه ورته وایي ګړوبې کي، هلکه وایي څاروي دا سوټه ولا ګړوبې که او د پاسه پرې واچوه، دا څاروي سوټه ګړوبې نه کوي. ګورې دا ښه خبرې نه دي. یو چې پکې پرېوت هغه وایي زه خو جوړ شوم، بل به م ورته غوټه بیواله، بل به م ورته غوټه بیواله، بل به م ورته غوټه بیواله. د کشتۍ او باغه ډیران ختم شو، دې بیماري ختمه نه شو. هلکه اوس به څه کوو؟ نو تلل به په بالټو کې به یې اوبه راوړئ او د کشتۍ هغه دیوالونه به یې پینځل او د هغې کشتۍ پې داسې صفا کړه لکه چې په لرګي د پاسه ریګمال ومږي او هغه اوبه به یې بیا راغېشتې څکلې به یې په سپېمو کې به یې مچولې، په خولې کې به یې مچولې چې دا بیماري درانه ختمه شي. نوح علیه السلام ته الله وې ملګرو ته یې په دقه لوړ میدان ورته کښېنئ، ورته ګورئ. اوس هغوی مخکې هغوی خندل، اوس ورپورې تاسو خاندئ. ګوره هغوی سازش وکړه او سکیم یې جوړ کړه حضرت نوح علیه السلام او مسلمانانو ته. پروردګار په هغه سکیم او سازش کې قوم واچو که نه، نوح علیه السلام ته الله محفوظ کړه. سازش به نه جوړه، سکیم به نه جوړه، دا ډېره لویه ګناه ده او خطرناکه ګناه ده. او که سازش او سکیم دې جوړ کړه دا زما وینا نه ده، دا د الله وینا ده، د رسول الله مبارک وینا ده چې هغه سازش او سکیم سزا به په دنیا کې هم ته الله درکوي او په آخرت کې به هم درکوي. حضرت موسی علیہ السلام د تره زوی د قارون، الله موسی علیہ السلام له عزت ورکړه. د بعضې خلکو د انسان عزت نشي برداشت کېدی، چاله چې الله عزت ورکړي، یا چاله الله مال ورکړي، یا چاله الله بچي ورکړي، یا چاله الله کور ورکړي یا نور. نو د عامو خلکو هغه برداشت نه کېږي چې اوهو دی خو پرون غریب و دا نن مالدار ولی شو، دا خو پرون خړه جامه و دا نن سپینه جامه ولی چولې ده، دا خو پرون چې عزت نه کو نن خو څوک ورته کوزېږي او څوک پاسي خلک عزت کوي، دا ولې؟ نو بیا ورته عموما خلک سازشونه او سکیمونه جوړوي. دا ډېره لویه ګناه ده، الله دې ته وساتي. نو حضرت موسی علیه السلام له پروردګار عزت ورکړه. قارون پړه کې سوچ وکړو چې دا څنګه چل دی، دی لږ ته وګوره مالدار زیم. قرآن حکیم کې الله فرمایي چې قارون له الله دومره مال ورکړی و چې د هغه د خزانو کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې، یو کس یې کنجانې نه شوې ګرځولې، لویو ډلې به د خزانو کنجانې ګرځولې. نو خشته زیمه مال ما سره دی، نوکران زما دي، اوښان او ګډې چیلې او ځمکې زما دي او عزت د ده دی. حضرت موسی علیہ السلام ته اسکیم او سازش جوړ او ډېر خطرناک، دومره خطرناک سازش. یو ښځې له پیسې ورکړي، وی دا پیسې والا، او چې کله موسی علیہ السلام تقریر کوي نو ته به پاسې او په ده به الزام ولګې چې دې موسی علیہ السلام خو ما سره بدعملي کړې. دا څومره خطرناک الزام دی، ګوره څومره لوی جرم په یو پاک انسان او بیا په پیغمبر الزام لګول ډېر خطرناک جرم دی. حضرت موسی علیہ السلام قوم ته پاسې تقریر کو او د بني اسرائیلو ښځې نر ورته ناست دي، هغه له خو الله پیغمبر له خو الله ډېر لوی تاثیر ورکړي. هغه ښځه پاسېده او موسی علیہ السلام ته اواز وکړه لږ غوندې چپ شه، ای خلکه وی دا سړی تاسو ته تقریر کوي او تاسو ته نصیحتونه کوي او منځ کې راته دا حالت دی. خو چې دا خبره وکړه بس موسی علیہ السلام باندې الله چې راغی چې خدایه دا څه وشو. ښځې له اواز ورکړه غلطه دې ووایي، وی ستا دې په هغه ذات قسم چې د اوه اسمانونه پیدا کړي او دا ځمکې پیدا کړي، رښتیا وایه، ګنې داسې خیره درته کومه چې پته به درته اوس ولګي. ښځه وړه کېده او په یاره شوه، وی زه معافي غواړم ما معاف کا. وی ال وایه وی دغې قارون پیسې را کړي، هغه دولت را کړی دی او پیسې را کړي چې د الزام به لګې. الې ووی فورا موسی علیہ السلام فورا ځمکې ته حکم وکړ. هغه خو پیغمبر ورته پته ده چې زما خبره الله مني. وی راکاږه دا سړی
ځمکه وشلېده او قارون پکې وردن نه شو. د چغې جوړې کړې موسی ما معاف کا، خضر یې معاف کړه، مسمانه غلطي شوې را ما معاف کا. وی راکاږه ځمکې نور راښ رو رو به ځمکې راښکه او ده به چغې والې چغې به یې والې چغې به یې والې تر دې حده پورې چې ځمکې مکمل غیب که. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی به په دې پونده باندې په ځمکه کتابېږي، دا رده سزا ده، او رو رو به لاندې کېږي او تر قیامته پورې هم دقه سزا ده. الله دې مسلطي د الله د قهر سره ګورې څه سم نه دي. سازش یې جوړ که حضرت موسی علیه السلام ته، او داسې خطرناک سازش چې پیغمبر بدنامول، چې دا د پیغمبر بدنامی راغلی و. ستاسو څه خیال چې ملا دې داسې بدنام که د هغه خبرې ته بیا څوک وږي، هغه پسې بیا څوک منځ کوي، پراپیګنډه ورپسې خلک کوي، د دین بدنامي ورسره راځي. مقصد یې دا چې دی به بدنام کم، خلق به ما ته متوجه شي. الله ته حضرت موسی علیه السلام وساته او دی الله په خپل قهر و غضب کې گیر. رب العالمین موسی علیه السلام ته وی دا پیغمبر الله سره خپل نیاز کوي، ویوله دې په یخ شو، یا والله موسی علیه السلام په پیغمبرانو کې د جلال خاوندو، تیزی پکې ډېره وه. وی معافی خو یې د نه ډېرې زیاتې وغوښتې او معاف ته نه کړ. وی الله ما څومره خطرناک جرم یې وکړ او په مې څونه خطرناک الزام ولګاو، نو دې د پاسه به ما څنګه معاف کړی وی. وی ګوره معافي ده نه وغوښته، معاف کړی به دې وی تا ته څونه په سوونو چغې درته ووالې معاف یې نه کړ، معاف دې نه کړ. او وی که ما ته دغه وخت کې یو چغه م والې ولو ما معاف کو. حالانکه الله په خپل پیغمبر ډېر خفه کېږي. دا الله خو ډېر لوی رحم او ډېر لوی کرم او مهرباني ده که نه. هغه هم دغه وخت کې دا سوچ اډوراته نه چې الله ته چغه ووه. موسی علیه السلام ته اوازونه کول، موسی علیه السلام له خو یې پخ کړی، خولې وله سوځولی. دغه رنګې حضرت موسی علیه السلام چې کله فرعونیان الله غرق کړل، یو لوی میدان دی وادي تیه هغې ته لاړ. الله پې ډېر لوی احسان وکړه په قومې په وادي تیه کې ورته الله چینې پیدا کړي، د یخو مزیدارو خشته اوبو چینې، او سورې پکې نو الله تعالی ورته وریځ راوسته، هغه وریځ یې پې د پاسه سورې کړې په دې قوم. او دا خوراک انتظام یې نو پروردګار ورته سیسه د دې ملزانو نه غټې وي، سلوا ورته عربی کې وایي. سیسه ورته الله را دونه زیاتې کړې چې دې به بس رانیولې ولالولې به یې خوړې به یې پخولې به. او ترنجبین په دې ایران په دې علاقه کې کېږي لکه څنګه چې زمونږ په پلوسه کې چیړ کېږي، چیړ دقه رنګې بوټي وي او په هغې کې دا دغه واړه واړه بوټي وي او په هغې کې دا چیړ را پیدا کېږي. هغه ډېر اعلی خوږ شی دی، ډېر مزیدار او د وجود دپاره ډېر طاقتمن شی دی. نو قرآن حکیم کې الله تعالی د نعمت په شکل کې بیان کوي، انزلنا علیکم المن والسلوى. د سیسې اعلی غوښه به یې خوړه، ترنجبین به یې خوړه، او مزیدار اعلی قسم اوبو پروردګار پیدا کړی وی هغه به یې څکلې، او هر وخت به یې په سر باندې وریځ و یخ مزیدار اعلی بادونه به لګېدل. بني اسرائیل خوشحاله شو، الله ته رجوع کړه چې یا الله زما دا قوم چې جون تیری د جون د تیرېدو به څه طریقې وی تراشه کوهی تور ته او ما سره یو څو ورځې تیرې کا، کوهی تور کې تیرې کا، زه بدله یو قانون درکم، یو دستور العمل به درکم، یو قانون د هغې لاندې به ستا قوم جون تیری. موسی علیه السلام لاړ کوهی تور ته، هلته کې یو اعتکاف وکړ، څلوېښت ورځې پوره کړې. رب العالمین ورته تورات ورکړ چې د تورات دا زما کتاب دی، ما درله درکه، او د په تختو لیکلی شوی تورات یې ورکه، دا ځان سره یوسه، ما چې درته په دې کې څه لیکلي ستا قوم دی د دې مطابق ژوند تېری، دا ستا قانون شو د قوم. دې خوا حضرت موسی علیه السلام چې څنګه کوهی تور ته لاړ، غر ته لاړ چې هلته د اعتکاف وکړم، په دې قوم کې اوس پیره سړی و هغه ته سامرې وایي. قرآن حکیم کې الله په دغه نوم یاد کړی دی.
د دې سامري نوم موسی خپل نوم او د موسی علیه السلام نوم موسی دواړه چې کوم وخت کې فرعون خو اعلان کړی یو وخت کې وی چې کوم نارینه الک پیدا کیږي دا به وجنو ولې نجومیانو ورته ویلي چې یو الک پیدا کېدو والا دی او دغه الک بستانه بادشاهي اخلي او اب ستا د ذلت ذریعه ګرځي نو د اعلان وکړ وی بني اسرائیلو کې چې څومره الکان پیدا کیږي وی دا الک په بني اسرائیلو کې پیدا کیږي هغه وجنه بیا اعلان وکړ چې یو کال قوم ورته ګیله وکړه وی دا الکان چې ټول مړه شي دا ماشومان نو دا چې کوم بوډاګان او ځوانان دي دا به مړه شي او نوې نسل خو تا ختم کړو زمونږ خدمت به څوک کوي د بني اسرائیلو نه به دوی خدمت اخیسته د فرعون قوم وی ښه یو کال ماشومان وجنه او بل کال یې مه وجنه رب العالمین موسی علیہ السلام پیدا کړ چې پیدا کړ دا الله په حکم یو صندوق ولا جوړ کمو او هغه په صندوق کې بند ک ماشوم او دریاب ته وغورځول دې دریاب ته وغورځول دا زما کار دی او سامرین پیدا شو د سامری مورم وی چې دا ماشوم زما مخ کې د فرعون کارنده راشي وجنه دا خو ډېر ګران کار دی نو د مور دا ماشوم بوته دا سامری دا غنو موسی نو ځنګل کې وغورځول چې زبس کمری د ما د سترګو نه پناه خو به مړ شي کنه لکه د فرعون کارنده ګرځي او ماشومان د مور مخ کې لاله حضرت موسی علیہ السلام پیغمبر الله د فرعون کور ته ورسو د فرعون په کور کې تربیت شو او دغه سامری چې داغه نوم موسی هغه له جبرئیل علیہ السلام راته او داغه تربیت جبرئیل علیہ السلام کو ګور الله ته د سامری تربیت جبرئیل علیہ السلام کو او د موسی علیہ السلام پیغمبر تربیت فرعون کو وموسی الذی رباه جبرئیل کافر وموسی الذی رباه فرعون مرسل هغه موسی چې سامری تربیت وکړه هغه نه غټ کافر جوړ شو چې جبرئیل علیہ السلام تربیت وکړه داغه نه الله غټ کافر سامری جوړ کړ او هغه موسی چې فرعون تربیت وکړه داغه نه پروردگار پیغمبر جوړ کړ عقل پکې کار نه نو دا سامری چې څنګه لوی شو جبرئیل علیہ السلام په اسراته نو چې اس په کم ځای قدم کې خود یا جبرئیل علیہ السلام په کم ځای خپه کې خود هغه ځای بزرغون شو شین بشو نو دبا هغه خور راواغشت او ځان سره به سنبال کړه دا روان ماشوم چې دا ګوره عقلمند دي لکه څنګه اسا قلبي لو مولوی صاحب د الله تعالی په قبر انوار نازل کی ورو بروانه کو هغه به د اروانه پاکل کیږي وی دا قلمن وی قمقل ماشوم روانه نه کوي دا حقیقت نو هغه خور ځان سره جمع کوله دې چې لوي چې خور بوسخه کې ګرځي کې څه چل شته حضرت موسی علیہ السلام چې کله د فرعون نه تسره د قوم نه نو د بنی اسرائیل کالی وسره وسره زره او سپینزر فرعون سره د قوم الله غرق چې وادي تیه ته دی ورسېدل او موسی علیہ السلام د الله ملاقات ته لاړ چې تورات ورکې سامری د قوم ته وی لکه دا کالی راغون کې وی دا خو آرام دی دا خو موږ د فرعون د قوم نه راغشتي دي قوم وی دا خو جوړېږي موسی علیہ السلام راشي وی نه راغون به کو نو چې موسی علیہ السلام راشي نو دا غنو بیا تاسو کو کنه ډېر کالی ته غون کړل او دا سره زر دا کالی ټول ویلې کړل او د سخی او ډانچې پزمکه کې جوړ کړل طالب دا سره درې پاغې کې ور واچول سخی ته جوړ چې سخی ته جوړ ک نو هغه خوره چې د جبرئیل علیہ السلام د قدمونو د اس د قدمونو ځان سره ساتلې و هغه خوره راواغشته او د هغه سخی په خله کې وغورځول سخی چې جوړ سلویخ تو د موسی علیہ السلام الته اعتکاف وکړه او قوم سلویخ تو د سخی عبادت وکړه ټول قوم نو بعض کسان پکې سمم او هارون علیہ السلام ورور د پیغمبر دغه ورته نصیحتونه کول خو قوم کم ځای صبر دا غوی د سرو د رسخی ته ګور او چغه ته ګوره معلومیږي دا چې د موسی علیہ السلام خدای دی الته الله پاک موسی علیہ السلام له تورات ورکوي ها دا تورات واخلا دا ستا د قوم د جون د تیرېدو ذریعه شو دا قانون شو
خو چې ورشه نو قوم دې په لوی غم اوړېدلی دی. الله هغه څنګه وی هلته یې د سخي عبادت شروع کړی چې څنګه راغی او قوم ته یې وکتل چې دی خو سخي ته په عبادت پراته دي، نو په خپل مشر ورور په هارون علیه السلام یې ورمنډه کړه، د سر نه او د ګیرې نه یې کلک راونیو. وی تا ورته نه کتل، تا ماله به راغلی وې، ما ته به دی لویلی ورته یې وی وروره ما ورته ډېر نصیحتونه کړي دي خو زما نصیحت پې اثر نه دی کړی، ما ډېرې خوارۍ کړي دي او تا له ځکه درلم چې بیا به تا وی چې قوم دې دغسې پرېښود او ته ما له کوهې تور له رالې. موسی علیه السلام غصه و که نه، په دې غصه و چې ظالمانو الله د سره څه وکړل، ستاسو دشمن فرعون سره د ټول قوم نه الله هلاک که تبی که یو من او سلوا ترنجبین او سیسی در باندې الله وخوړی، د نور د تو د بچکولو دپاره در باندې الله وریځ راوسته، د خوږو اوبو چینې درته الله پیدا کړی. نو دومره ناشکري مو کړه چې بیا هم د سخي عبادت شروع کړو، سخي ته هم خدای ووی. په ټولو حیواناتو کې د سخي نه قمقل شی بل نشته، هغې ته هم خدای ووی. سامري ته یې وی راشه اوس موسی علیه السلام هغه سخي ته اور ورته که ویې سوځو، وی دا ستاسو خدای دې غوږ ورته کېدی، اوس دلی سوځوم، خدای څوک سوځولی شي. او سامري ته یې خیرې وکړئ، وی تا خو سازش جوړ کړه که نه، سکیم دې جوړ کړ چې دا به خدای وي او دا خلک به زما تابع شي چې و خدا خو سامري راله خدای جوړ کړ، خدای خو راله دې راوسته. نو ستا دا سوچ و دا دې فکر و زه وی په ټول ژوند کې به ستا دا طریقی چې تا باندې به خارخ لګېدلي او چې څوک هم در پورې ګوته جنګوي نو چغې به وی. ګوره سازش یې جوړو، پروردګار سزا ورکړه که نه، ولا یحیق المکر السیئ الا باهله، الله سزا ورکړه، داسې سزا چې څوک به جنګېدل. لا مساس ما له ګوتې مه راوړی، څوک به لکه سامري دا ګورې ګوتې راله راونړی، چغې به یې والې، جړل به یې. موسی علیه السلام له به راته وی نه تا غلطي کړې ده، زه اوس دقه ستا سزا شوه تر مرګه پورې نه به دله ښځه ګوتې در وړی شي. دا ګوره ډېر ګران ژوند دی الله دې مسلمانو سره دی، نه به دله زوی ګوتې در وړی شي، نه ډاکټر او نه طبیب او نه دوست او نه یار. نو سازش او سکیم چې بل ته جوړی، دا د وخت نه یقین راوله په دا خپل زړه کې چې دا سازش ما دی مسلمان ته نه دی جوړ کړی، دا مې ځان ته جوړ کړی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمه کې زندگی وه، الله ورته خپل تره او خپله چاچي دشمنان کړل، ابو لهب او د هغه ښځه. ابو لهب به په پیغمبر علیه السلام غزارونه کول، خلق به ورته لمسول، او د ابو لهب چې کومه ښځه وه د پیغمبر علیه السلام چاچي وه، تره ښځه، هغې به څه کول، هغې به غنې راوړې او پیغمبر علیه السلام ته یې پیلارو کې اچول. اوس د شیطان هم یو حدي که نه، غنې به یې راوړلې. وی بد زما دا کاروبار شو. یو ځل تللی و د مینا په میدان کې زوزان را جمع کړي غنې، چې راوړم او نبي علیه السلام ته په دا کوڅه کې واچو چې دې سهار وختي یا غرمه را پاسې و راځي چې دا غنې په دا خپو کې ننوځي، دا کوڅه ورته د غنو ډکه کړه. غټ ګېډې یې د زوزانو او د غنو وتړه او پړی ترې راته وکړه. اوس هم که ستاسو خیالي بعضې خلک پن په سر وړي او بعض انسان یې دې شاته راواچي او په دې اوږو باندې پړی راواړی، دلته کې هغه پړی نیولي ځان پسې شاته کړي. نو دې د زوزانو هغه پیټ یو سړي ته وایي چې د اوچت که راشه، نو یو غټه تیږه وه په هغې د پاسې هغه پن کېښوله او کلک یې تړلی دی، او د هغه چې په کومه تیږه د پاسه د زوزانو هغه پن ایښودی دی، نو بل طرف ته ورته دا ودرېده او هغه پړی یې راواغېشت او دلته کې غوټه ورکړه او د لاس کې ونیوه چې زه ورسو لګومه چې د زوزانو دا کم پیټ دی دا پن چې دا د شاته راوانو، خو چې څنګه یې زور لګو نو هغه پن د هغه تیږې نه پورې غاړه پرېوت، دا ته بل طرف ته و او پن پورې غاړه پرېوت، هغه پړی دی مری ته اویز تیزندي شو چې دې څونه زور کو هغه پن به شاته ته هغې کې دې پروردګار څه وویستل.
مردانه شو. قرآن حکیم کې الله فرمایي وامرأته حمالة الحطب فی جیرها حبل من مسد. کم پړی چې په دې لاس اودلی و، پړی جوړ کړی و چې په دې به زه د زوزانو پیټې راوړم، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام مبارک پوته به دا زوزان او دا غنی چوم. الله پاک هغه پړی چې د پیغمبر علیه السلام د تکلیف دپاره جوړ کړه او هغه د هغې د تیزندې ذریعه وګرځېدله. سکیم او سازش په بلکل نه جوړه وی رونو. ګوره دا به نه وی چې دا سکیم او سازش په جوړ کم دی مسلمان ته دی به په چا مړ کم، د ده مال به په چا برباد کم، د ده بچي به په چا برباد کم، د ده عزت په چا واخلم. دا به بلکل نه کې، دا ډېره خطرناکه ګناه ده. او که ته وی د دې نه څوک خبرېږي نه، چاته څه پته لګي. دا لکه یو سوال راځي، اکثر دا سازشیان او سکیمونو والا دقه لوبه کوي. هغې وی دې نه څوک څه خبر شو، نه مې کوه شي ته نقصان رسي، دې نه څوک څه خبرېږي. نو که بل ته څوک نه خبرېږي نو الله خو خبرېږي که نه، الله نه یې کوم ځای پټی. او دا مو وایه چې دې نه څوک نه خبرېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د هغه د وینا مطابق درته ویم چې کوم مسلمان د بل مسلمان عیبونه وباسي، هغه کې عیبونه راوباسي، او د بل مسلمان هغه پټ رازونه راښکاره کول غواړي او بل مسلمان ته نقصان رسول غواړي، وایي که دې په خپله کوټه کې په بړستن کې دننه دا کار کوي نو الله به یو وخت داسې راولي چې د ده دا سکیم او دا عیب راښکاره کول به راڅرګند کړي او مخلوق خدا په الله خبر کړي. او قسم دې ډېره مو لیدل ګورئ چې بل مسلمان ته هلکه وایي پته یې نه لګي دا فلانکې چا مړ کړه، وایي هېڅ پته یې ونه لګېدله. ډېر مرګونه داسې وشي که نه پته یې ونه لګي. او څه موده پس میاشت دوه درې څه موده پس پته ولګي خو هلکه فلانکې په دا مرګ کې شریک و، هلکه دا خو پلانکي کړو. نو بیا زمونږ خلک څه وایي مړه وایي خبره پټه نه پاتې کېږي که نه نن سبا دیوالونه ملوئ، خبره کوم ځای پټه پاتې کېږي، دیوالونه ملوئ. اړه کې به دا سوچ نه کوي چې د دې نه خوا نه خبرېږي. او دا سکیم او دا سازش خو د پټ جوړو بلکل به دا نه وی. دا به لکې وایه چې دا سازش او سکیم جوړوم الله پې خبردار، او دا الله هغه فرشتې چې د ما نه ګیر چاپېره تودي په دا خېوږه او په دا ګس اوږه مې نستي هغه پې خبردار. دا پټ نه پاتې کېږي، دا خامخا ښکاره کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیبر ته لاړ. دا یهودیان ډېر لوی سازشیان دي چې خیبر ته لاړ، د خیبر یهودیانو سازش جوړ کړ. یوې ښځې له څه پیسې میسې ورکړې، وی ته پیغمبر علیه السلام له ډوډۍ وکړه، او چې کم څاروی کمه غوښه ورته پخه کې په هغې کې وله زهر واچوه. دا یو سازش. حضور پاک مبارک سره د ملګرو هغه دعوت ته کېناست، هغه غوښه یې راواغېسته، ملګرو هم خوړه، دوی هم خوړه. لږه غوندې نبي علیه السلام خولې مبارکې تکړه او فورا یې د خولې نه راوویسته. ملګرو ته یې دا غوښه مه خورئ. هغوی ته یې صاحب ولې وی دې کې زهر دی؟ ښځه یې راوغوښته، وی دې خوا راشه، وی تا په دې غوښه کې زهر اچولي دي؟ وی صاحب تا ته چا الوي؟ وی ما ته دې نوړی الوي چې دا لاس کې مې پرته ده. خو پوه شوه نبي علیه السلام ته خو پته ولګېدله، پوه شوه. ورته وی او صاحب ما پکې زهر اچولي. ښځه پوه شوه چې اوس بغیر د رښتیاو نه کار نه کوي. وی ولې دې پکې اچول؟ وی ما هلکې وی که ته دروغجن پیغمبر یې در نه به خلاص شو، او که رښتونی پیغمبر یې تا ته ضرر نشي رسول. یو سازش یې جوړ کړه. ګوره حضور پاک مبارکه هغه ښځه بیا مسلمانه شوه، چې مسلمانه شوه نو معافې کړه. اوس به ته وایې چې ښځې خو سازش هم جوړ کړو او تکلیف هم ورته ونه رسېد. نه، یو صحابي د هغې نه شهید شو، د هغه زهرونه. نبي علیه السلام هغه ښځه راوسته، وی ته خو مسلمان یې لیکن د الله تعالی قانون دی او زما د قرآن حکم دی، تعالی به اوس قصاص در کوم، سزا به در کوم. د هغې صحابي په هغه مرګ کې چې د هغه زهرو د وجې نه وفات شو، هغه ښځه قصاص شو. حضرت یوسف علیه السلام په ټولو وروڼو کې خشته او ښکلې مزیدار خوبصورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله معراج ته لاړو
وی هلته مې د پیغمبرانو سره ملاقاتونه وشو، یوسف علیه السلام مې ولید. د ټولې دنیا د خلکو نیم حسن پروردګار دله ورکړی، دومره خشته د رونو ورسره بغض او حسد پیدا شو. ګوره رونو پیدا کېږي، ګوره نو رونو او میندې جدا وي، اکثر د دې مېرنو رونو خامخا یو بل سره لږ غوندې حسد پیدا کېږي. سکیم یې ورته جوړ کړه چې د دې پلار د یعقوب علیه السلام خو دې بچي سره ډېر محبت او ډېره مینه ده او موږ سره خو هغسې نه کوي. او یو خوب هم لیدلی شوی و، یوسف علیه السلام لیدي و غراض د خوب هم فاش شو. وی راشه دا زوی به د مخې نه لرې کړو. ګوره عجیبه سکیم یې جوړ کړو. بابا مونږ خو زو ښکار هم کوو، لوبې ټوقې به هم کوو او سیل به موږ ځنګل ته ځو، نو که ستا خوښه نو دا یوسف هم موږ له راکړه. یعقوب علیه السلام به دا بچې ځان نه جدا کړو، هر وخت به ورسره وی بچی هسې نه دا ماشوم دی چې ته شر مخېده نه، په دې علاقه کې شرمخان ډېر دي او شر مخېده نه مات نه کړي. نه بابا مونږ بلا رونه یو او ګڼ رونه یو، نو مونږ به دومره کمزور یو چې ستا دا یو ماشوم بچی به د مونږ نه شر مخ وړي. وی ښځه ډېره ښه ده، بچی یې وله ورکړه، د پلار په مخ کې اوچت که او ښکلې که او یو زوی به د بل نه اخېسته او بل د بل نه، خو چې د پلار د مخې نه یې خوا کړم څپېړې دې شروع کړې. ښه تا سره پلار مینه کوي، ها تا لار سره وړي، مونږ سره خو هغسې مینه نه کوي چې تا سره کوي، به دې برابر کړو. او د خوب لیدی چې 11 ستوري او 9 سپومې ما ته په سجده پراته دي. وی خو اوس به پته ولګي چې ته به مونږ ته سجدې کوې که مونږ به درته کوو. 11 ستوري دا 11 رونو، دې کې یو خپل سکر ور و دا 10 چې و نو دا دغه و مېرني چې بویه ته یو شال کوي په هغې کې یوسف علیه السلام وغورځو. داسې کوي اوږده غټ جوور کویانو هغې کې وغورځو او ښکارونه یې کول، نو یو شر مخې چې ته راونیوه هغه کې پړې واچو. او قمقل سړی چې وي که نه دا چې کم سازشي سړي وي دا عقل سوچ هم په ځای نه. د یوسف علیه السلام نه کمیس وویسته او چې ته ښکار یې کړی و هغې په وینو کې رنګ کړ او هغه کمیس یعقوب علیه السلام در وړی، ها دا دې شرمخ ستا زوی مات کړی دله م راوسته چې ستا یقین پیدا شي، او ها دا ستا د دوی کمیس او دا ور باندې وینه. یعقوب علیه السلام خو پیغمبر و، وی عجیبه هوښیار شرمخ دی چې زما زوی یې ماته و د هغه اندامونه غوښې خوړې او کمیس یې ترې روغېستی دی. دقه دی کې دوی خطا شوي و چې کمیس یې نو شلولی، روغ کمیس یې راوړو، یعنې کمیس وشلوی نو پته به ولګي که نه. وی ډېر هوښیار شرمخ دی، کمیس یې ترې روغېسته او غوښې وډوکې وله خوړل. وی وایه شرمخ ته وی ستا د پاغه ذات قسم چې ته شرمخ پیدا کړی و دې پیغمبر پیدا کړی، زما زوی ته دې ولې پنجه اړموله، زما زوی دې ولې ماته و. شرمخ ورته الله ګویا کوي صاحب د شرمخ به څه مجالي چې یو پیغمبر چې د پیغمبر زویم وي هغه به شرمخ څنګه مات کړي. مونږ پیغمبرانو له ګوتې ور وړی شو، پنجه ور وړی شو، د پیغمبر زوی ته مونږ غږ کولی شو، دا خو زوی راونیولم او پړې راکې واچو تالی راوستم. ګوره سازش یې جوړ که الله پکې ناکام کړل. هغه یوسف علیه السلام پروردګار یو قافله راله او هغې د کوی نه وویسته، برقه یې ښکته کړه چې دې کې به اوبه راوځي، پکې یوسف علیه السلام راووت. او صاحب اغشتو قیمت یې چا سره نو، ځکه ډېر خشته خوبصورت او د مصر په بادشاه خرڅ شو. او یو وخت داسې راغی چې د مصر کورسی یوسف علیه السلام ته حواله شو. او په دې علاقه د یعقوب علیه السلام قحط راغی، غلې له به خلک مصر ته تلل، یوسف علیه السلام له به تل، دوی غلې له لاړل، غلې راوړه، یوسف علیه السلام یې ونه پیژن. دوباره چې څنګه لاړل یوسف علیه السلام ورته ځان وخو، په خپو ورته پرېوتل، صاحب ته زمونږ ورور یې، مونږ نه غلطي شوې ده، مونږ معافي غواړو. سازش او سکیم پټېږي نه ګورئ، او که د انسان نه پټ کې د رب العالمین نه نشي پټولی، دا به چرته هم نه کې. زمونږ د خلکو ګورې دا یو عادت دی، څوک په دکان کې، څوک په پټي کې، څوک په حجره کې، څوک په لاره کوڅه کې بالغ ته ډډوالي، یو په یو ورچوه بل په بل ورچوه، یو تم سکیم جوړوه بل تم سکیم جوړوه. دا غټه ګناه ده، خطرناکه ګناه، هېڅ چرې به دا نه کې، دا ګناه کبیره ده، خطرناکه ګناه ده. او که چرته ستا په دې سکیم او سازش کې د بل مسلمان مال برباد شو، د هغه مرګ پکې راغی، دا به نه وی چې مرګ ما نه دی کړی، هغه د مړي ګناه ګورې ستا وشوه، د قتل ګناه کې به شریک شي.
هیڅ پته نه دی. د هغه مال ته نقصان، د هغه عزت ته نقصان، د هغه ورور ته، د هغه بچي ته، د هغه قوم ته، هغه وبال کې ته شریک شوې. مونږ خلک دا سوچ کوو چې دا ډس چا وکړو دا بس قاتل دی. نه دی چې چا ورسره تعاون کړی دی، چا پکې شیطانت کړی، چا سکیم او سازش کړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې د بل سړي په مرګ کې په 2 ټکو څوک شریک شي، د قیامت پر ورځ به په تندي ولې لیکلي چې د الله د رحمت نه مایوسه دی. الله دې مسد. نو سکیم او سازش گناه کبیره ده، غټه گناه کبیره ده. د دې نه مکمل ځان ساتي. او که په دې پوه شو چې یو سړی د بل مسلمان خلاف داسې خبره کوي چې د هغه عزت ته پې نقصان رسي، د هغه مال ته پې نقصان رسي، یا د هغه ژوند ته پې نقصان رسي، د مسلمان ته نصیحت وکړه. دا ګلو یو کس تپوس کوي چې سپړې په مانځه کې د امام نه مخکې رکوع وکړي او یا سجده وکړي، نو وایي په دې باندې مونځ خرابېږي او اودس یې ماتېږي. مسله داسې ده که چا د امام نه مخکې رکوع له لار یا د امام نه مخکې سجدې له لار، نو دا ګناه ده، دا ناجایز دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی کم انسان چې د امام نه مخکې رکوع لځي، سجدې لځي، او یا د رکوع سجدې نه د امام نه مخکې پاسي، ویره ده دا سټوکې د شیطان په لاس کې دی، شیطان مخکې بوځي او وروسته بوځي. دا سخته ګناه ده او دا ناجایز دی. که دې داسې طریقه باندې د امام نه مخکې رکوع یا سجدې له لار چې امام سره په دې رکن کې شریک نشو، لکه چې دی رکوع له لاړو او بیا امام رکوع لځي او دی سر پورته کړي، نو امام سره په هغه رکن کې په رکوع سجده کې شرکت رانغی، نو بیا خو مونځ اړونه شو. او که نه دی مخکې د امام نه رکوع له لاړ او بیا د امام ورپسې لاړ، خو په هغه رکوع کې امام سره شرکت راغی یا په هغه سجده کې امام سره شرکت راغی، نو مونځ مکروه دی، اودس پې نه ماتېږي. اودس اله ماتېږي چې سړی په مانځه کې قهقهه وکړي، د هغه مونځ چې رکوع سجدې والا مونځ دی، یعنی هغه आवाज والا خندا په مانځه کې وکړي، نو د مونځ مات شو، اودس یې مات شو، دی بیا دوباره اودس وکړي. دا بل ملګري تپوس کوي چې مونږه جومات دیوال کچه دی او اوس دیوال د جومات پخو او قبله طرف ته لار ده، نو آیا که مونږ محراب خو لار طرف ته جوړولی نه شو، نو که محراب مونږ د جومات نه بار جوړو خو د جومات دیوال بدن نه کوو، نو آیا مونږ محراب د جومات نه بار جوړ کړو چې لار تنګه نه شي او دیوال د جومات دن نه کړو او لار ته ځای پرېږدو، نو دا جایز دی که ناجایز؟ دا ناجایز دی. د جومات حصه چې د جومات دپاره وقف شوې ده د بل مقصد دپاره استعمالول، دا ناجایز دی او ګناه ده. محراب که خامخا لازمه نه ده چې د دیوال نه دی باري. بعضې جوماتونو کې داسې محرابونه جوړېږي چې هغه په دیوال کې دن نه وي. محراب صرف دیم فایده ده چې د دیوال نه بار راشي، نو د یو سب بچت پکې راشي، او دیم فایده ده چې د امام د مانځه ځای مختص او معلوم وي. نو لازمه نه ده چې محراب د خامخا دیوال نه بار راشي، خو د جومات حصه دا وقف کول لارې ته دا ښه خبره نه ده. دا بل ملګري تپوس کوي چې بعضې ښځې هغه زبان دراز وي، جبیر وخه ریستی او ټول کور ته په اور کې ولاړي، دا سخته ګناه ده. زنانه به په خپل کور کې د خپل خاوند سره تیزی نه کوي، نه به پې غصې کوي، نه به پې اواز راوباسي. دارنګې زنانه په اسخر باندې یا په خواښې باندې اواز رستل او غصې کول دا ناجایز دي، دا ګناه ده او زبان درازي به نه کوي. ښه اخلاق ښه شی دی، د سړو دپاره د ښځو دپاره ګزاره دی کوي. بچو سره بد اخلاقي نه پکار، د بچو سره په داسې طریقه باندې وخت یې رول پکار چې کنزل پکې دي. بعضې زنانه کنزل ډېر زیات کوي، نو بچي م ته هغه چل زده کړي، بیا بچي م هغسې کنزل کوي. د زنانو بعضې خویونو داسې دي چې خیرې ډېرې زیاتې کوي، نو چې دا خیره وکړي، نبي علیه السلام مبارک فرمایي بعضې وختونه د خیرو د قبولیت وي، نو دا خو په جذباتو کې وي، بچي ته خیرې وکړي، مال ته خیرې وکړي، خاوند ته خیرې وکړي، او بیا د هغې نه وروستو سوچ یې وروستو راچوي دا مې څه وکړل، نو بعضې وخت کې خیره الله قبوله کړي او انسان پې ستومانوي، نو خیره پخ انسان د الله تعالی بدی شي او دا ښه خبره نه ده. دا بله مسله ده چې یو سړی په داسې وخت کې راغی چې امام په خطبه دی، آیا دی به سنت کوي که به نه کوي؟ نو خطبه هغې ته ویلی شي چې د دویم بانګ نه پس امام شروع کوي. نو که یو سړی په داسې ټیم کې راغی چې د خطبې اذان شروع دی، الله اکبر، دغې نه پس به دې سنت نه کوي. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی، اگر چې د نور علماو ائمو پکې لږ اختلاف شته، خو د هغې مسلک دا دی چې د اذان د خطبې نه پس به دې سنت نه کوي، دا سنت ترې باندې نه پس وکړي. البته که امام تقریر کوي
نو هغه د تقریر دوران کې د سنت کولی شي که نه شي کولی، نو هغې کې خو سنت جایز دي که کوي، ځکه تقریر خطبه نه ده، هغه مسنونه خطبه د اذان نه پس شروع کېږي. خو بهر کې بیا هم په دې تقریر کې چې دې سنت کوي نو د هغه اواز اوري نو لکه هغه تشویش پیدا کېږي. یا دا ده چې دې مثلا د بعضې پکې آیاتونه د قرآن حکیم ووایي هغې ته چپ کېدل پکار دي، نو بهتره خبره داره چې په وخت سړی منزله ځي او اذان د لومبي اذان پسې زوال پسې فورا خپل سنت کوي، ثواب هم کېږي، ځکه چې نبي علیه السلام فرمایي چې کوم سړی د بانک پسې فوري دا لومبي بانک پسې یعنی په وخت لاړه زوال پسې هغه الله ډېر لوی اجر ورکوي، په حدیثو کې د ډېر لوی ثواب دی. دویمه مسله د ملګري دا تپوس کړی دی چې د سحر سنت داسې وخت کې سړی جومات ته راغی چې امام په جمع باندې ولاړ دی په فرضو، نو دی به سنت کوي که به نه کوي. نو دی کې زمونږ مسلک کې دوه قول دي، خو راجح قول دا دی چې که امام د دویم رکعت رکوع ته سره رکوع لاندې کولی شي دی دې دا خپل ګمان دی چې زه را سنت کوم امام په دویم رکعت کې رکوع سره لاندې کولی شم نو بیا دې سنت وکړي، او که دا غالب ګمان و چې نه که زه دا مونځ کومه دا سنت او امام په دویم رکعت کې رکوع سره نشم لاندې کولی بیا دې سنت پرېږدي. خو که دې سنت کویم په دې جومات کې په دې خیال چې امام زه په دویم رکعت رکوع کې لاندې کولی شم، داسې ځای کې به سنت کوي چې د امام اواز نه اوري، ځکه امام کوټه کې د بار سنت وکړي، یا امام بار مونځ کې د په کوټه کې یا لوی جومات یو طرف ته دی وکړي. که داسې ځای کې دی ودرېږي چې صف سره نږدې دی او د امام قرائت دی اوري بیا دې بالکل سنت نه کوي، بیا دې پرېږدي، ځکه چې بیا قرائت اورېدل په ده باندې واجب کېږي، دی به هغې ته خامخا غوږېږدي. ښه دا سنت د سهار چې پاتې شي بیا به څه کوي؟ نو دې کې زمونږ د امام محمد رحمت الله علیه قول دی او هغه مفتابهي راجح قول دی چې د سحر د نور خطو نه پس را سنت بیا وکړي، چې نور وخېږي هغې نه پس سنت وکړي. ملګري دا تپوس کوي چې د مازدیګر مونځ یو سړي وکړو، دا خیال و چې جمع شوې ده او د مونځ وکړو فرض یې وکړل، اوس امام سره د جمع نه وشو امام راغی، دی به څه کوي؟ نو ده خو خپل فرض کړي او د مازدیګر د فرضو نه پس نفل جایز نه دي، نو دی بس امام سره شرکت نه کوي. او د ماښام متعلق علما لیکي چې د امام که د مخکې فرض کړو بیا امام یې را لاندې کړ، امام سره ځکه شرکت نه کوي چې 3 رکعته نفل نشته، دی خو چې امام سره نفل کوي خو 3 رکعتو نیت به کوي، 3 رکعته نفل نشته. بعضې یو قول د علماو پکې شته چې امام سره د نفل نیت وکړي، خو چې کم وخت کې امام سلام وګرځي د پاس یو رکعت دې وکړي نو ده به 4 رکعته شي. خو دا قول مرجوحه دی، ښه دا ده چې د مازدیګر او د سحر او د ماښام د 3 واړو منځونو کې که د مونځ کړو امام سره شرکت دې نه کوي، او که ماسپښین او د ماسخوتن د فرض کړي او بیا امام را لاندې کړ امام سره د نفلو نیت دې وتړي، الله به د نفلو اجر او ثواب وله ورکړي. دا بل ملګري په ذهن کې دا سوال دی چې یو سړی جنازه تیاری نو تیمم وکړي او جنازه کې شریک شي. زمونږ په وطن کې دا عام رواج دی او ډېر غلط رواج دی، خلک مقبرې ته لاړ شي هلته ډډې لګولي ګپ شپې لګوي او چې کوم وخت جنازه راشي نو بس په قبر یا په کاڼي باندې ډبار شروع کړي تیمم ووایي. دا مسله غلطه ده، دا ناجایز ده چې د سره وخت د اودس وو نو اودس به کوي، چې اوبه وي اودس به کوي، وخت ورسره شته اودس به کوي. تیمم د هغه چا دپاره فقهاو لیکلی دی چې جنازه دې په تیمم وکړي چې دې داسې وخت کې حاضر شو د ته پته نه وه او دې جنازې ته حاضر شو، ناګهاني جنازه ولیدله، که دې اوس اودس کوي جنازه ته تېرېږي، جنازې مونځ ته کېږي، د جنازې خو بل بدل شته نه، نو دغه وخت دې فورا تیمم و چې دا جنازه ترې نه لاړه نه شي. اوس چې د مخکې ده ته پته ده چې په 4 بجې جنازه ده او دې ناست دی او ډډه یوازې د اودس نه کوي جنازه حاضره شي بیا فورا تیمم ډبر شروع کړي، دا خو ناجایز ده. زموږ پښتانه نه وایي چې اوبه وي نو تیمم ته حاجت نشته، نو دلته خو دا خو پښتنو مسله ده، خبره ده، خو خبره د شریعت مطابق ته د سره ټیم و د به اودس کړی بیا به مقبره کې د انتظار کړی. ښه او که د جمعې مانځه کې یو سړی داسې وخت کې راغی یا د جمعې مانځله یو سړی داسې وخت کې راغی چې د اودس نشته او دلته چې جمعې مونځ کېږي نو دی په تیمم د جمعې مونځ نه کوي، ځکه د جمعې مونځ بدل شته دی چې هغه د ماسپښین مونځ دی. که جمعې مونځ ته تیمم دې نه کوي خپل اودس دې وکړي که امام سره جمعې مونځ را لاندې کړي خو ډېره خلک را لاندې نه کړي ماسپښین مونځ وکړي. او که د اختر مونځ دی د اختر نه مونځ هم بدل نشته، نو که دا ټایم کې دی راغی چې دی اودس کوي نو مونځ ته د اختر ختمېده کې نو امام فارغېده نو دی بیا خیر په تیمم د اختر مونځ وکړي. د جنازې د مونځ او د اختر د مونځ چونکې بدل نشته نو که د اودس کوو دا دواړه مونځونه ته تل نو دی اودس تیمم دی وایي، او د جمعې مونځ داسې نه د هغې بدل شته، د هغې په ځای که جمعې مونځ ته لاړ ماسپښین مونځ دی وکړي.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب العالمین دې زموږ او ستاسو د خوارۍ او د هر څه قبول او منظور کړي. او صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین.